لا مې د ژوند قصه تمامه نه ده او راته منزل راته مرچل پاتې دی. چېرته به خلکو بې وصیته مرمه، د کوم ماښام د کوم دیوال غاړې ته جنګ تجارت او کاروبار جوړ شوی، سرونه خرڅ شول د وړیو په تول ته هم داسې منصفان ناست دي وینه څکې او بیا قیمت لګوي. ټول ته همداسې منصفان ناست دي وینه څکې او بیا قیمت لګوي. د کوم سیلاب مخې ته بند وتړم، خټین کورونه یې رانه ټول یوړل، ای د بې پښو او د بې لاسو کليه، ای د کوپړۍ او د ظلمو هدیرې، دا ځمکه وشکه ویروځئ ترېنه، راته پیغور ستا د وینو راکړو مدهوش د هورو په پالنګ پراته یې. راځم نه راځم د خپل بې سرنوشته ژوند ته څه سروشته ورله پکار ده که نه؟ دا تحول راځي په هر یو ملک یو زمونږ تحول لکه ها سرونه یوسي. ای ګاونډیانو د الله په خاطر بس منګه پرېږدئ صلح مه راولئ. علمبردارو د نړۍ په سطحه ډېر مو لوټلي د امن په نوم، یو خوا د صلح امن چغې وهئ، بل خوا وسلې او مهمات را درومي. هلته حقوق د بشریت غواړئ، نو بیا بشر په بشر ولې وژنئ؟ بشر دوستانو قناعت غواړم، څنګه ونه شوم، څنګه ور وانخلم؟ بیا هم مننه کوم.